یو خزینه ده یو مجلس کې نور زنانه د دې صفت کوي دا په خوشحاليږي. نو بیا د الله تعالی په اطاعت کې د الله تعالی په عبادت کې دا سړی بیا کوشش نه کوي، جدوجہد نه کوي. نو چې په صفت باندې خوشحاليږي او په بدی باندې خفه کېږي، هغه علماء کرامو دویم قول کې لیکلي چې د الله په ذات باندې قسم ته ډېر بد سړی ښه. شیخ القرآن والحدیث، مناظر اسلام، مجاہد ملت، وکیل احناف، فخر احناف، فقیه بے بدل، دوغ غزالی، مجتہد دوران، فلان 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 دیم خوشحاله شي چې صاحب د ما خو ډېر لوی مدح وکړه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين. رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروخان الله طول قدر من منوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. زمونږ نننۍ خپرونه هغه د مدح او صفت خوښولو نقصانات. یو انسان دی، یو مجلس کې دی، یو ځای کې دی او خلک د دې صفت کې او دی په هغې خوشحالېږي. یوه ښځینه ده، یو مجلس کې نورې زنانه د دې صفت کوي دا پې خوشحالېږي، او که د ده بدي بیانوي دا پې خفه کېږي. یو سړی یوازې په یوازې راغی او چاته د هغې صفات بیان کړه، هغه ته خوشحالي او مننه کوي. او کله چې بدي بیان کړي نو بیا دی خفه شي چې دا ولې داسې وشو. خو شریعت مطهره بیا داسې نه دی. شریعت مطهره مونږ تاسو ته لاره ښایي د نجات، لاره ښایي خو د نجات. دا ښه عمل نه دی چې یو انسان په خپل صفت باندې خوشحالېږي. د دې ډېر آفتونه دي چې په احادیث مبارکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ارشاد فرمایلی دی. یو روایت امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی، امام مسلم هم ذکر کړی.
بلکې د مسلم شریف شرح چې کوم امام نووي رحمه الله ذکر کړی هغه هم ذکر کړی دی. ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو مجلس کی ناستو د یو سړي د خولې نه واورېدل د بل انسان صفت کوي لګیا دی د هغې صفت وایي. بعضې وخت مونږ او تاسو هم داسې وي که نه مجلس کې مگر په دې صفت کې د هغې سړي دپاره زیاتی کوي. صفت پکې لس حصې موجود دی او دی د هغې صفت کوي لګیا دی 20 حصې 30 حصې. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته فرمائی اے انسانا تا خود دغه سړی ملا کې مبتلا کیږي علماء لیکي نو چې مدح د دې انسانو کې نو د په آفت کې مبتلا شي مصیبت کې مبتلا شي. ځکه د کوم انسان صفت چې کیږي دغه انسان کې تکبر پیدا کیږي او غرور پیدا کیږي. او دغه دوانه اعمال که تکبر دی او که غرور دی د انسان د پاره د تباہی موجب ګرځي انسان ورسره تباه کیږي. نو په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې وضاحت فرمایا چې مدح او صفت دا د انسان د پاره د تباہی سبب ګرځيږي. نو اے مسلمان که څوک ستا مدح او صفت په یو میدان کې کوي نو خوشحالیږه ما کوشش کوه چې منع کړي. بل روایت کې راځي اغم د مسلم شریف شرح ذکر کړی دی. امام نووي رحمت الله علیه فرمای د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې د یو سړي تذکره وشوه نو چې کله یو سړي د هغې نوم یاد که بل سړی را پاسېد د هغې صفات یې شروع کړل خو صفات یې ډېر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل اے انسانه تعجب دی په تا باندې تا خو د خپل ملګري سټ مات که خاملا دې ورته ماته کړه سټ دې ورته مات که. مخکینی روایت کې رسول الله مبارک فرمایل ملا دې ورته ماته کړه او په دې حدیث مبارک کې فرمایي سټ دې ورته مات که سټ دې مات که. او دا خبر رسول الله مبارک سو ځلې تکرار فرمایله معنا دا ده چې یو خبره ډیره قوي نو هغه بار بار خلک وایي. بیا ورته طریقه خای اے انسان اے زما صحابه کرامو کله چې تاسو کې یو سړی د چا صفت کول غواړي نو دسې دې ووایي چې زه فلانه داسې داسې ګڼم په هغې باندې مې دا ګمان دی صفات دې ورته نه کوي مگر دا دی ولیکي چې زه په باندې دا ګمان لرم چې دا به ښه سړی وي. مثال په توګه یاره زه فکر کوم چې دا سړی ډېر ښه دی زه فکر کوم چې دا سړی به بد عمل نه کوي زناکاره به نه وي بدکاره به نه وي داسې وایه. نو چې کله داسې ووایې چې زه پې دا ګمان کوم نو بیا ورسره ووایې حساب کوونکی رب العالمین جل جلاله دی او پر رب العالمین جل جلاله باندې د هیڅ چا تزکیه نه کیږي. نو من جمله د هغې ټولو آفاتونه چې د مدح نه پیدا کیږي یو آفت دا دی چې د کم انسان صفت په یو میدان کې وکړی شي هغه انسان بیا خپلو عیبونو باندې وړندیږي خپلو عیبونو ته فکر نه کوي. نو یو انسان چې په خپلو عیبونو باندې وړون شه نو بیا خدای د خپل عیبونو د کتلو دپاره اوزګار نه وي د هغې به اصلاح څنګه وکړي. نو کوشش دا وکړه
چې څوک د مدح او صفت کې پاغه باندې خوشالېږم بلکې ورسته پوي کوي چې زما صفات مکه وځه په دې خفه کېږم. نو یو وفت خو دا ده چې د کم انسان صفت وکړی شي دغه انسان په خپل عیبونو باندې وړوندېږي. مخکې تذکره وشوه د انسان کې تکبر پیدا کوي، غرور پیدا کوي. بله مسله ترې دا راووتله چې په مدح بیانولو باندې انسان په خپلو غلطو عیبونو باندې وړاندېږي. بل آفت علماء کرام دا ذکر کوي کله چې د یو انسان مدح وکړی شي انسان په خپل ځان باندې بیا همیشه ښه ګمان کوي چې زه ډېر ښه سړی یم. نو چې کله یو انسان په ځان باندې دا ګمان کوي چې زه ډېر ښه انسان یم، خلک ماته ډېر په دروند نظر باندې ګوري، نو بیا د الله تعالی په اطاعت کې د الله تعالی په عبادت کې دا سړی بیا کوشش نه کوي، جدوجہد نه کوي، کوشش بیا د جنت د ګټلو نه کوي، الله نه یادوي، الله والا او سره ناسته پاسته د کوم شي ځکه دی دا فکر کوي زه خو ډېر لوی سړی یم او جنت زما په ټیکه دی. همدغه وجه ده دغه نقصانات لري. زیاد بن ابي مسلم رحمت الله علیه فرمای کم سړی چې د خپل ځان مدح او صفت واوري، یو انسان چې د خپل ځان مدح او صفت واورېده نو داسې دې وګڼي چې دته شیطان خپل ځان وښوده، د شیطان وکته او د شیطان په کتلو کې هیڅ فایده نشته بغیر د شر نه، هیڅ فایده پکې نشته. حتی علماء لیکي بعض سلف صالحین او مخکینو علماء کرامو فرمایلی دي څوک چې په خپل صفت باندې خوشاله شه نو دغه انسان شیطان د پاره یو موقع جوړ کړه چې هغه شیطان د په باطن کې ور داخل شو د دنه نه خراب کیخه، عقیده تبو برباد کی، عمل تبو برباد کی. ځکه د بیا دا فکر کوي چې په دې ټولې دنیا کې زمانہ اعلی ترین سړی نشته، نو کوشش بیا دا کوي کوم ځای کې چې تقریر بیا هلته نیغ نیغ کېږي او خپل نوم ورته 5-6 متره اوږد ولیکي بیا ورته وکړي. او بعض علماء کرامو داسې فرمایلی دي کله چې یو انسان تا ته ووایي چې ته ډېر ښه سړی یې، کله چې دا انسان درته دا وینا وکړي چې ته ډېر ښه سړی، ته د هغې شکریه ادا کړې او د هغې نه خوشحاله شي، او چا چې درته وویلې چې ته خراب سړی نو په هغې باندې ته خفه شي، نو چې په صفت باندې خوشحالېږي او په بدۍ باندې خفه کېږي. هغې علماء کرامو دویم قول کې لیکلي چې د الله په ذات باندې قسم ته ډېر بد سړی ښه، ځکه په خپل صفت باندې خوشحالېږي او په خپل غیبت باندې خفه کېږي، خبرې چې در پسې کوي خفه کېږي. دغه وجه دا چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي ځان د مدح نه وساته، ځکه دا مدح چې دا یو ذبح ده، کله چې یو څاروی ذبح کړی شي نو هغه ختم شي، کله چې یو چرګ ذبح کړی شي نو هغه ختم شي. دغسې یو انسان چې هغه په خپل صفت باندې خوشحالېږي نو داسې دی وګڼي چې دی ختم شه، حلال کړی شه، داسې دی دا وګڼي چې د ده مدح چا وکړه، صفت چا وکړه، خفه دي شي. علماء لیکي دا د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خبره دا په مرفوع حدیث کې ذکر شوی دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ابن ماجه صاحب ذکر کړی دی
او مجمع الزوائد کې وای چې سند حسن ده. ابو حامد غزالی رحمت الله علیه فرمایي کوم چې امام غزالی سے مونږ تاسو پیژنو دی وی د خلکو صفات چې کېږي نو خلک درې حالت لري د مدح او زمکون کې په اعتبار سره خلک په څلورو حالاتو کې وقوع لري. څلورو حالاتو کې دي. وی اول حالت دا دی چې په مدح باندې خوشاله شي. یو انسان چې د دې مدح کوي نو دی خوشالېږي او هغه مدح کولو باندې بیا د شکرانګي مدا کوي هغه ته وایي چې جزاک الله او زبردست کار دی وکړه زما صفت دی وکړه. او کله چې یو انسان د بدی بیانې دی پاغي باندې پکاريږي او هغه بدی ویون کې سره حسد کوي کینه کوي هغه ته عذاب ور کوي. یو حالت د انسانانو داسې ده. دویم حالت د انسانانو داسې ده چې کله د یو انسان بدی بیان کړي شي نو د ورته سوای نه مگر پزله کې ورته غوسوي چاله که زما بدی دیواله بیان کړه خو خپل جواب اندامونه هغه ته د عذاب ورکول نه ساتي. عذاب مرته نه ورکي مگر خوشالم تاریخا. او کله چې یو انسان د دې صفت ذکر کوي د مدح ذکر کوي د پاغي باندې خوشاليږي پزړه کې په خوشاله وي مگر په خلی باندې ورته حال نه وای چې الک الله دې وبخه تا خو زما صفت بیان کړ. علماء لیکي دغه حالت هم نقصان دی. اولنې حالت خو بيخي نقصان دی او دویم حالت کې نقصان شته مگر دا په اعتبار د مخکینی باندې دغه حالت د کمال دی سورتوي نه. باز خلک شته په دې معاشره کې باز دې خلک موجود دي خلکو ته پیسې ورکوي دا پیسې واخل پلان کې مجلس کې زما صفاتو کا الله اکبر. خصوصا هغه وکیلان هغه پارلمان ته ولال خلک چې هغه په الف او ب باندې اگانو الف په جګر کې نو خلک په پیسو ځان ته نیولې واغې بداغي په ځای باندې قسمونه کول. الله نه دی ویریږي دا څه نه کوي. یو صفت چې در کې نشته نو زور مکه چې هغه صفت ستا خلک یاد کی. نو دا دو حالت د انسانانو بیان شو. دریم حالت د انسان چې وې دا د کمال په درجاتو کې اولنۍ درجه ده هغه درجه ده دغه عادت ده چې انسان تخپل صفت کونکه انسان او بدی بیانونکه انسان یو رقمي خام. څوک چې د بدی بیانې او څوک چې د صفت بیانې دوانو ته په یو نظر باندې ګوري. په بدی ویلو باندې خفکیږي نه او په مدح باندې خوشاليږي نه عادي حالت کې وي. و دریم حالت چې دا د کمال حالت ته نو هغه دا دی چې یو انسان په خپل صفت باندې ام نه خوشاليږي مگر څوک کې بدی بیانې پاغي باندې نه خفکیږي. سلورم حالت علماء کرام ذکر کوي امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړی دی. وی هغه حالت دا دی چې یو انسان د صفت کې د پاغي باندې خفکیږي او کم انسان چې صفت کې دا مرتبه د ښکاری چاله کا خکار دیونه زکه د انسان ته معلومات وي چې زما صفت خلق ډیر بیانې نو په دې سره فتنه کې واقع کېږم. نن کا فتنه کې واقع نو شم سبب واقع شم کا سبب واقع نو شم بل ورځ واقع شم. او یقینا پدې کې ډیر قوي علما ور پریوتل امیان خلا په ځای باندې پرې د چې قوي علما پدې کې غرق شول. کم ځای کې چې صفت بیان شي بیا د دنیا او د خدای الته پاغه مجلس کې کبیا حرام کارم کېږي د غږ نه کوي. زکا مجلس کې د سیناسو چالتم خلکو صفت کړه
بعض خلق چې مجلس ته ننوځي په الف او با باندې به اغانې وي کله چې نوم اخلي شیخ القرآن والحدیث مناظر اسلام مجاهد ملت وکیل احناف فخر احناف فقیه بے بدل دوغ غزالی مجتهد دوران فلان 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 دیم خوشاله شي چې صاحب د اخو ډېر له مدح وکړه ودا الله بنده د مدح سره خوشالي ګما زکه د تباہی دروازې ته ودرولې اوس به تبا کېږي زکه دا مدح کول د انسان د پاره د فتنې دروازه کلاوي امام غزالی رحمت الله علیه فرمای او د دې انسان سټ ماتي او کم انسان چې د بل انسان صفت کوي امام غزالی رحمت الله علیه فرمای مدح چې یو انسان د بل ډیر ډیر کوي دغه مدح بیانول اسلام دین ته تکلیف ورکي او ضرر ورکي هبانه خوشاليږي ما نو دا سلورم حالت د انسان د چې څوک د صفت کې هغه په باندې بدلږي او کم سړی چې صفت کې هغه سره مینه نه لري او کم انسان چې د دې بدی بیانای هغه انسان سره محبت لري زکه د معلومات ده چې دغه شخص چې د دې بدی بیانای د دې عیبونه ورته ورخای او عیب چې همیشه انسان کې وي د په ګناه کې اخته یو انسان چې تا تستا ګناهونه په ګوته کوي ته خفه کېږي علما لیکم دغه وجوا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حکم کړی دی په دې خبره باندې څوک چې د چا صفت ښکاره کوي نو د هغه په مخ د خاورې واچولی شي لکه مقداد رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولید چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ مده کولا مقداد رضی الله تعالی عنہ په خپلو ګوډو باندې کېناست او کوم انسان چې د دې صفت کې ډیر ځا صفت ورته کاوه داغه مخ ته شګي وشتلخه نو هغه نه بعد عثمان رضی الله تعالی عنہ مقداد ته ویل چې دا سکه چې دا شګي ورشیندې مقداد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي کله چې تاسو ډیر زیات صفت کوونکې او وینئ نو داغه مخونو ته خاور بات کوي امام ترمذی رحمت الله علیه امام ابن ماجه دوانو دا روایت ذکر کړی دی دومره غلط کاریو چې مخ ته خاوري وشیندي باقی مو په الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته